ټوله دنیا و د هغه په تماشه کې غر کا، ټوله دنیا و د هغه په تماشه کې غر کا. زه مخکې تیر شم چې زما ضرورتونه نورو، زه یوه ورځ د کور نه دومره لرې تللی ومه، زه یوه ورځ د کور نه دومره لرې تللی ومه چې راواپس شم دروازې او دیوالونه نورو. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنې. قدرمندو ستاسو ورور او ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم او دغه تمه لرمه او دغه هیله لرمه چې روغ جوړ به یې او د صحت په جامه به یې او ژوند ته به چمتو یې. قدرمندو په پیل کې مې د ریاض تسنیم صاحب دغه شعرونه تاسو ته ویلې، تاسو ته د یاد دی خپرونه د عیني او په عیني خپرونه کې را سره نن حضرت علي حسرت صاحب ناستی کوي. د هغوی نه به څه مختصر ادبي پوښتنې هم کوو، د هغوی نه به څه خوندور شعرونه هم اورو. نو وخت مو نه اخلمه، راځئ چې حضرت علي حسرت صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي ووایو. حسرت صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم. مننه کوم نادان صاحب، ستاسو د تمام ټیم چې خپل وخت مو وایست او زموږ تر څنګه پورې راغی، ډېره مننه کوم ستاسو. کور مو ودان خوشحاله اوسئ. دا راته ووایه ډېر ملګري ډېر مینوال به م پېژني، خو زموږ د عیني په دغه شیشه باندې م په اول ځل داسې کتونکي چې په اول ځل به م په دغه شیشه باندې ګوري که هغوی سره مو لنډه شان پېژنګل وکړه نو ډېره به ښه. زما خپل نوم حضرت علي دی، تخلص مې حسرت دی او د پېښور اخرې کلی بوډنۍ صابۍ اوسېدونکی یم. ډېره ښه ده. زه وایم چې پوښتنې به وروستو کړو او شعرونه به را مخکې کړو. زموږ دغه کتونکو سره به څه شریکوئ، څه خوندور شعرونه؟ د غزل نه مخکې به دوه درې شعره ووایم چې د منځه یو باسم د ارمان وینې ګوټه ما، د منځه یو باسم د ارمان وینې ګوټه ما، په ځان باندې لګیا یم د ځان وینې ګوټه ما. د منځه یو باسم د ارمان وینې ګوټه ما، په ځان باندې لګیا یم د ځان وینې ګوټه ما. د دې تعبیر به څه وي مولانا صاحب راته وایه، د دې تعبیر به څه وي مولانا صاحب راته وایه، خوبونه مه لګیا یم د جانان وینې ګوټه ما. غزل دی چې لاړه د عقل د کعبې نه مې لمبه ووته، لاړه د عقل د کعبې نه مې لمبه ووته، ستا یو خبره وه زما پې جنازه ووته. هرې فرقې نه مې انکار وکړو چې نه یې منم، هرې فرقې نه مې انکار وکړو چې نه یې منم، په دې کافر شومه په ما پسې فتوه ووته. په دې حالاتو کې د ژوند په دار ختلې ګڼه، په دې حالاتو کې د ژوند په دار ختلې ګڼه، د دې حالاتو نه هم دغه نتیجه ووته. ما چې غذا کړله په کوم ځای د مسجد دپاره، ما چې غذا کړله په کوم ځای د مسجد دپاره، هلته زما د لاسه لویه میخانه ووته. بس پېښور په سرو لمبو کې نور لیدلی نشم، بس پېښور په سرو لمبو کې نور لیدلی نشم، ما کې برداشت نشته زما نه حوصله ووته. بس پېښور په سرو لمبو کې نور لیدلی نشم، ما کې برداشت نشته زما نه حوصله ووته. چا راته وویلې د زړه کور دې په چا ودان دی، چا راته وویلې د زړه کور دې په چا ودان دی، زه بې اختیاره مې د خولې نه ستا نامه ووته. چا راته وویلې د زړه کور دې په چا ودان دی، زه بې اختیاره مې د خولې نه ستا نامه ووته. دغه قصور د زمانې او که زمونږ خپل دی، دغه قصور د زمانې او که زمونږ خپل دی، حسرته دغه سوچ کې پروت ومه چې شپه ووته. ډېر ښه، ډېر زبردست، ډېر ښکلی خوندور شعرونه مو را سره شریک. حسرت صاحب دا راته ووایه چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی؟ د شاعرۍ آغاز مې تقریبا چې د 2014 نه کړی دی. ډېره ښه ده. د کتاب په اړه راته ووایه. کتاب خو لا تر اوسه پورې نه دی چاپ او نه مې لا 2-3 کالو کې داسې چاپ کولو ته څه نیت شته. د استاز په اړه هم راته ووایه، کوم ادبي استاز لرئ؟ استادان خو هسې ډېر دي، خو ډاکټر قاضي حنیف الله حنیف صاحب او ارواخا د منتظر شینواري صاحب او عباسین صاحب سره هم په پروګرام کې ناستې کوو، نو هغوی د دغه نه هم زیاته زده کړه کړې ده، تنقیدي اجلاس په د هغوی، نو دا هم ټول زما استادانو کې راځي. سمه ده. کومو ټولنو سره تعلق ساتئ؟ ټولنې کومه چې زموږ خپله ټولنه ده، سید سیف الرحمن سلیم ادبي کاروان دا ګلوزو کې ده، دې سره تعلق لرم. په پندو کې ده د زید خاموش صاحب دو او الفت پښتو ادبي جرګه،
د هغې سره تعلق لرم په بو کې د چراټ پښتو ادبي سنګر هغې سره تعلق لرم. ډېره ښه ده. حضرت صاحب ستاسو نه یوه غوښتنه کوم، ستاسو یو نظم ما اورېدلی و د تماشه په نوم باندې، که هغه مو راسره شریک نو ډېره به ښه وي، زموږ دغه کتونکي به ته هم خوند والي او زم. بېګا مې نوې تماشې کولې، بېګا مې نوې تماشې کولې، خوب کې مې غبرګې جنازې کولې. یوه د برکلي د خان کاکا وه، بله د خوار غریب دهقان کاکا وه. د خان په کټ پسې سوونه کسان داسې روان په منډه منډه و چې لکه هډوکي پسې سپی چې ځغلي. پکې مولیان هم بې حسابه روان، تر جنازګاه پورې ورسېدو. هلته کې ټول خلک ټولګي ټولګي شو. څوک راتاو شوي د مشر زوی نه، څوک راتاو شوي د کشر زوی نه. چا به یې مشر ورته ځان ښودلو، چا به یې کشر ورته ځان ښودلو. جنازه وشو، یو مولا پاڅېده، یو دوه حدیثه لږ بیان یې وکړه او خاتمه یې په دې ټکو وکړه چې خدای دې وبخي ډېر ښه سړی و، تاسو هم ووایئ چې ښه سړی و. بل خوا د خوار غریب دهقان جنازه د شمار یو 100 کسه روانو پسې، یو مولانا صاحب پکې هم روانو، خو هغه دغه مجبوری راوسته چې د دهقان کور د جومات سره و. په جنازګاه کې یو سپینګیري بابا خپل څادر خور کړلو په ځمکه باندې، اواز یې وکړو چې چنده واچوئ د دغې مړي ګور کفن دپاره. ما په دهقان کاکا نظر واچو، کفن پې خورو، خو د قرضو خورو، خپې ګیټو پورې بهر وتنه. لږ ورنږدې شوم چې ومې کتل، په ټول کفن کې ګیندې تلې وې، ټوټې ټوټې راغونډ کړی و ټول. په خاورو خړ بچې سر ته ولاړ، اوښکو په مخ ورته لارې کړې. ما یې د اوښکو اندازه واغسته، لکه چې د پلار په مرګ نه جړل، دی په دې خپله بېوسۍ خفه و. د ده په زړه داسې کېدله چېرته چې پلار یې ښخ شي د چندې کفن کې، په لنډ او تنګ ټوټې ټوټې کفن کې. زه لا همده ته فکر وړی وم چې مې د مور اواز تر غوږو شلو، حسرته پاڅېږه سبا شو بس دی، حسرته پاڅېږه سبا شو بس دی. ډېر ښه، ډېر زبردست، ډېر ښکلی. حضرت علي حضرت صاحب ستاسو نه یوه نړۍ مننه کومه چې موږ سره په دغه خپرونه کې ناستی وکړو. مننه، ښاد آباد او بریالي اوسئ. کور مو ودان. قدرمندو، دغه موږ سره ډېر ګران حضرت علي حضرت صاحب چې تاسو نه خوندور شعرونه واورېدل، تر روانې خپرونې پورې ما صالح نادان له ورکړې اجازت د لوی الله په امان.